د سپک سړي د دشمنۍ هیڅ حدود او پولې نه وي. اوچتو اخلاقو ته غیرت ویلی کېږي، اوچتو اخلاقو ته بېغیرتوب نه ویلی کېږي. یو سړی راغی تا ته یې کنځلې وکړې، سپکې سپور وي، ستا مور یې یاده کړه، د ده نه غلی پاتې کېده، دا غیرت دی که نه؟ ته به لازم رالګې او د ده مور به کنځې او د ده خور به کنځې. نو غیرت دا دی چې ته د ده مور ونه کنځې او ته په بدل کې د ده خور ونه کنځې، ته په بدل کې د خاندان ته کنځلې ونه کړې. دا غیرت دی، ځکه چې د غیرتمند سړي د دشمنۍ او د خفګان د دې خپل حدود او پولې، د سپک سړي د دشمنۍ هیڅ حدود او پولې نه وي. ځکه د پښتنو مشهور دا یو متل او یو خبره ده چې دوستي هم د دروند سړي سره کوه، دشمني هم د دروند سړي سره کوه، او بیا پرې ډېر پخپله عمل نه کوي. د ډېرو پښتنو په دشمنۍ کې اولنی ټکی دا دی ستا مور داسې کم، ستا خور داسې کم. دا د کوم ځای دشمني ده مړه؟ او ته هم لا برید تاوی را تاوی چې زه پښتن یم او زه غیرتي یم، او نښتې په یو ښځه پورې چې هغه په کور کې ناسته ده. د دروند سړي د دشمنۍ هم حدود دي. ګوره وایي سیده زما ورسره دشمني ده خو خور مور به ورنه یاده وګورئ، سیده زما ورسره دشمني ده خو په کور به یې نه ورننوځو، سیده زما ورسره دشمني ده خو د خلکو په مخ کې په ډک مجلس کې به دا کیسې نه کوو، سیده زما ورسره دشمني ده خو که چېرته په کور مې راغی یا علاقې ته مې راغی نو بیا به ته ګوره څه نه وایي. سیده زما سره دشمني ده خو د دوستۍ په وخت کې چې کوم رازونه ما سره دي هغه اوسه پورې رازونه دي. دې ته نران خلک وایي. دا د نر سړي هغه ورانې دی یو کس سره، او نن سبا خو چې معمولي چا سره ورانه کېدی بعضو پکې لا دا دغه راغستی ده او سخته خندا راله هم راشي او افسوس پې هم راشي. لکه نن سبا دې بعضو ته چې وګوري ته اوس وران شي ستا خبرې په فیسبوک ولیکي، دا اوس دې هم دغه کوي زه دشمني کوم. او بیا به چا سره چې کیني مړه زه یې پېژنم وایي، ښه څنګه یې پېژني؟ وایي د ده هغه مور داسې وه، د ده پلار داسې وه، او دا غریبانان وه، او د دوی کور. دا خبرې خو هغه تا ته په هغه وخت کې کړي دي چې کله تا سره وروري او ملګرتیا وه، دا خو تا سره رازونه دي. ته په دشمنۍ کې راز د هغه چا راښکاره کوې چې په تا اعتماد په یو وخت کې کړی. خبره مې دا کوله چې د دروند سړي د دشمنۍ هم څه حدود هغه یې پوله یي، چې نه چې بس لیږي هر څه. نو غیرت دا دی چې ته د سپکو اخلاقو نه ځان وساتې او دروند خوی په ځان کې راولي. اگر که بعض خلک به تا ته د هغې د لاسه کمزوری وایي، خو ته به خلکو ته نه ګوري، ته به ګوري دې ته چې الله او د الله پیغمبر څه وایي، او دې ته وګوره کومو کې چې دغه دروند خوی دی چې هغوی ستا باره کې څه وایي. سپکو ته مه ګوره.